یاره صدیق شاه تا خو بیا د خیره سره سټینګ بوتل په لاس کې نیولې دی د سټینګ نه دې بل کار نشته دی ښه په سټینګ باندې ژوندی دا سټینګ نور بس کا و بس کا کنه مسکه دا سټینګ مسکه ډیرو څوک مسکه سټینګ نسکما دی به خلطه شمه او کنه صدیق شاه ځان ته ورپشه خلطه به م شي او بوجې به م شي دا سټینګونه ډېر بس کا ګوره خراب به دي کې دا ډېر غلط کار دا سټینګونه ډېر مسکه کنه ښه دا خبره ده ښه دا سټینګ نو اندوانس کې او کنه صدیق شاه خبره ده سیده کنه چې دا سټینګونه ډېر مسکه دا اندوانس کې اندوان او کنه سټینګونه نور بس که ښه بیمار به دي کې ښه دا اوس اندوانس کې یاره ته هم د اندونه کم نه لرې شه منه د کواره دې په ما باندې بده ولګېدله خبره دې کنه خوښ مې نه شوې امام خانه ته راته ووایه کنه چې ته څنګه یې خفه یې که خوشحاله یاره صادق شاه زه خو خوشحاله یم خبره ده سیده کنه چې دا درنه مشر دی دې ته لږ صحیح خبرې کوه اخر ستاسو پرایم منسټر دی خبره ده سیده کنه چې دې ته صحیح خبرې کوه خو ته راته ووایه چې خوشحاله یې که خفه یې یاره عمران خان صاحب تا پسې خو خفه یم دا پولمه مې درپسې چا خبرې ګوته ده او دا زړه مې درپسې پوله یې دی او اخر ته مې غوړې د دې د خفګان د لاسه دی تا پسې خفه یم او ده باندې خوشحاله یم یا لکه صادق شه دا لا کومه خبره شوه چې په ما باندې خفه یې او په ده باندې خوشحاله یې اخر په دې خبره باندې دې پوه نه شو صادق شه عجیبه خبرې درنه راوځي ښه نه پوهېږو که نه په خبره دې پوه نه شم چې په دې څنګه خوشحاله په ما خفه یې یاره عمران خان صاحب په دې باندې په تا خفه یم چې په جیل کې رانه اچولې په سوړه کې رانه اچولې او به زمونږ دا دیدن هم در سره نه کېږي په ما خو ډېر زیات ګران یې چې ته یو ټویټ کې نو زه ورپسې موشل موبایل یې لټوم چې ټویټ چېرته پیدا کړم او په ده باندې خوشحاله یم چې زه ته ګورم نو ما ته خندا راځي او په خندا په دې راځي نو به ځان سره ویم چې ښه اچھا خبره ښه شی خو زمونږ پرایم منسټر دی مه کوه صادق شاه کنه د خلکو پورې خنداګانې مه کوه چې اوس خدای پاک داسې شی پیدا کړی مو نو مونږ څه وکړو صادق شاه مه خنده ما پورې مه خنده کار څنګه یم ستاسو پرایم منسټر یم ما پورې خندا مه کوه سیده ښه چې اوس زه تا پورې خاندم نو الله پاک په هغې دنیا کې بیا زما نه پوښتنه کوي او کنه صادق شاه خبره داسې ده که چې خلکو پورې خاندي نو الله پاک په هغې دنیا کې به نه پوښتنه کوي بیا به ګوره هغې دنیا کې به دې په اور کې واځې اور کې چا پورې خندا مه کوه ما پورې خو بیخي خندا مه کوه زه خو تا نه مشر یم که نه و صادق شاه مه کوه که نه داسې ځان ته ورپشه یاره په دې خبره کې خو دې وتښته دی که نه دې نه بعد به دې چا پورې هم خندا نه کومه هېڅ چا پورې به هم خندا نه کومه چې الله پاک به بیا هغې دنیا کې زما نه پوښتنه کوي چې تا ولې دې انسان پورې خندل خو بعضې وخت کې خو یو خبره ده که نه چې تا پوهې چې خاندم که نه دا ثواب دی ثواب تا پورې خندل هم ثواب دی خو دا نه ته چې وتې زه ورنیم ستا نوم څه دی علی وسې خوند کو د خیره سره که نه چې د خپل پرایم منسټر نوم ورته نه ورځي و صادق شاه ته ولې نه پوهېږي که نه مای نیم از شهباز شریف وزه نیر داسې په دې لاره باندې نه وزه چې بدې ونه ګورم زه عمران خان صاحب سره خبرې کومه داسې رنګ را باندې ښه ونه لګېد عمران خان صاحب په ما باندې ګران دی د شریفتوب په در کې نښانې هم نه ښکاري نوم د شهباز شریف دی پروګرام تو ورګیا